د بلخ ولایت مرستیال والي د مزار شریف ښار په کچه د بیلابیلو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د پلي کېدو له بهیر څخه خبر ورکړ او زیاته کړه چې د اسلامي امارت په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې ګڼې بنسټیزې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او په ځینو یې عملاً کار روان دی چې دا به په ښاري سمسورتیا او ښکلا کې ډیره مرسته وکړي. 3 سال یا 2 سالی که است خیلی پروژه کار شده و کار میشه. از در آینده هم بعض کارهای درجه شروع شده. شما میبینید بلخ خیلی چندین مسجد الحمدلله جور شده و بهره برداری استفاده شده. بعض سرکه ما شما داریم که سرکه فرعی و در بلخ جور شده یا در ولسوالی ها بعض کانال های نلکشی نلدوانی در ولسوالی چاربولاگی در بعض ولسوالی. له بلې خوا یو شمېر متشبثینو د دې ترڅنګ چې د بنسټیزو پروګرامونو په وده او پراختیا کې د اسلامي امارت کړنې وستایلې ټینګار یې وکړ چې ټولې رغنیزې پروژې دې باید په نړیوال استانداردونو برابرې ترسره شي. الحمدلله از روزی که امارت اسلامی افغانستان پیرو شده از امنیت از بازسازی و رشد کار تجاری ما خیلی خوش هستیم. در افغانستان آرامی صلح آمده فعلا بازسازی جریان داره. الحمدلله یک تن از نمونهش که پروژه بزرگ ملی مزار هتل می باشه فعلا کار جریان داره. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته په هیواد کې سترې پروژې لکه د قشتېپې کانال، د قشقري پروژه، د مزار هوټل ملي پروژه او ځینې نورې رغنیزې پروژې پلي شوي چې دغه پروژې د اقتصاد په غوړېدا کې اساسي رول لوبولی شي.